زه نه پوهېږم چې ستاسې ورته پام شوی دی که نه. زموږ په ټولنه کې طبعاً د متلونه او لنډۍ، ضرب المثلې ډېر وخت د دې دپاره ویل کېږي چې خپله خبره پرې پخه کړو. خو له بده مرغه په دغه متلونو کې ځینې متلونه بیا داسې دي چې هغه دې په ځای زموږ خبره پخه کړي، زموږ په ټولنه کې زموږ د ځوانانو انرژي له منځه وړي، مثبت فکر یې له منځه وړي. زه د مثال په بڼه یو متل یادومه چې وایي په یو ګل نه پسرلی کېږي. ممکن دا متل د یوې بلې موخې دپاره ویل شوی وي، خو تر ډېره په هغه ځای کې کارول کېږي که ته یو چا ته وایې چې والله له ځانه یې پیل کړه، ته لومړی د دې تمه باید پاتې نه شي ته ودرېږه چې نور خلک څه کوي، بلکې له ځانه یې باید پیل کړي. همدا وي چې هغه درته په ځواب کې وایي چې یو ګل نه پسرلی کېږي. همدا یو ډول منفي انرژي ورکوي. همدا وي چې دا فکر ورکوي چې زه په یوازې ځان هېڅ هم نشم کولی. نو زه وایم راځئ دغه ځینې متلونه، ځینې لنډۍ، ځینې ضرب المثلې چې په دغه برخه کې دي او منفي پایلې لري یا مثبت فکر له منځه وړي، دغه نقد کړو، خبرې پرې وکړو. دا نه ده، دا داسې یو منل شوي او معیاري شیان نه دي چې موږ دې نقد نشو کړی، ځکه دا هم زموږ د مشرانو نه پاتې ویناوې دي. ممکن هغه یې په یو بل حالت کې ویلې وي، خو دلته تر ډېر وخته چې وینم کله چې یو نیم چاته ووایم چې ښه دا ده چې موږ یې له ځانه پیل کړو، موږ د ځان پر وړاندې مسؤل یو. زه باید له ځانه شروع وکړم، دا چې نوره ټولنه څه کوي ما پورې اړه نه لري، بیا به زه ورو ورو له ځانه مخکې ځم. نو اکثریتو ځواب دا وي چې په یو ګل نه پسرلی کېږي، یا یو بل متل دی چې له یوه لاسه ټک نه خېږي. دا هم په هماغه یو ډول نه یو ډول دغه مثبت فکر په ځوانانو کې له منځه وړي. زه وایم چې په یو ګل هم پسرلی کېږي، ځکه یو ګل که د پسرلی کېږي نه، خو د پسرلي پیلامه ده، او د یو لاس نه هم ټک خېږي، دغه د یو لاس نه هم ټک وخته.